دې دور کې د یهودو د نصاراو او د نورو بيدینه خلکو مهنت دا دی چې مسلمانان په اسلام او د اسلام په احکامو باندې عمل کولو ته او په دې سلسله کې مجاهدي او مهنت کولو ته پرې نه دي او د خپل اسلام په اعمال او احکامو باندې د یقین کمزوري کی دیو جنا کله چې اسلامی تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طیبه امت مسلمه کې کمزوري شو نو مغربي تهذیب دجالی تهذیب د يهودو د نصاراو او بيدینه فکر په هغه خلکو باندې لګیا دي تیزی سره اثر کوي او څومره اثر کوي هغه محتاج بیان نه دی نن مسلمان زیب زید ذلت زندگی تیری د دې شاته د مغرب د تهذیب د مغرب د سیاست د مغرب د معیشت د مغربي تهذیب او کلچر هغه زهر دی هر طرف ته فحاشی او اوریانی او د دې سیلاب دی او د مسلمان د ایمان د بربادۍ سامان کل عام ملاویږي په مساجدو کې مدارسو کې خانقاهونو کې د خلکو قلت وی شراب خانو کې سینما هالونو کې بے ضایع اجتماعاتو کی کثرت وی او آئے دن زی پزی خلق د اسلام او د دین مرتد کی ولیکن الحمدللہ پا دغت پر فتن دور کم دا اللہ عز وجل احسان و کرم دے چی دی کمزوری ماحول کی بے اسباب بے سامان او بے وسائل ماحول کې داسې افراد مشتا چې د الله رب العالمین جل جلاله نوم د الله کتاب د رسول کریم سنت طیبه هغه بیانې او ښکارا کوي او د عارف ابن مخته ولاړی مضبوط دیوال په شکل او کوم انسانان چې د الله د لارې نه وړېدلی وي د الله د یاد نه غافل شوي وي اغا خلقو ته د الله یاد طرف ته توجه ورکي د الله نوم د الله ذکر د الله کتاب د رسول کریم سنت طیبه اغا پکې را ژوندې کوي الحمدلله د الله حکم دی اذکر الله ذکرا کثیرا سورۃ احزاب 22 پارہ کې اے مومنانو الله یادوي په ډیرو یادولو سره پدی حکم باندې عمل کوي او زندگی په تیری غافل زړونو کې د الله د ذکر ماده پیدا کوي او مساجد د الله د ذکر په اوازونو باندې آباد کړی دي د دغه حضرات مبارکي الله قران کریم کې فرمایي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله داسې سړی دی چې نه غافل کوي دی لره تجارت خرید او فروخت د الله د ذکر دا څومره لوی خوش نصیب خلک د دنیا د ډیرو خبرونو به خبري او په خپل ژوند کې د الله د ذکر او د الله د بندګۍ مزه لري او د دې سکون او اطمینان چون سره الحمدلله د اغي معمولات روان وي اللہ تعالیٰ فرمائی سورہ رعد کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دا اللہ پا یادولو باندی اطمینان نصیب کی پریشان زړونو ته مگر افسوس په دې دور کې بعض خلک چې د دین په لوباده کې د مجالسو د ذکر نه انکار کوي او هغه مجالس چې د الله رب العالمین یاد پکې کیږي خلق دا غینه معنی کوي داسې مجالس چې الله رب العزت تعریف کوي فرشتي د رحمت پکې نازلای او سکینه پکې نازلای
بعض خلق د ذکر مجالس ته بدعت وي باغی مختلف قسم اعتراضات کوي حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بارکی یو روایت راغلی په کتابونو کې چې هغه یو ځل یو ډله صحیح کړله چې هغه ډله د الله په ذکر کې مشغوله وه او د الله ذکر یې کو حضرت ابن مسعود رضی الله عنه هغه خلق اویستل او وتو فرمایل ما اراکم الا مبتدعين تاسو خو ماته مبتدعين معلومیږي دا روایت سنن دارمی کې راغلی دی طبرانی کې راغلی مصنف د عبدالرزاق راوړی دی لیکن د دې ټول طرق ضعیف دي د سنن دارمی پر روایت کې عمرو ابن یحیی ضعیف دی یحیی ابن معین رحمت الله علیه په کلام کړی دی د طبرانی په سند کې ابو زعرا ضعیف راوی دی قیس ابن ابي حازم په کلام کړی دی د طبرانی شریف بل روایت منقطع دی د ابو البختری رحمت الله علیه سما د سیدنا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه ثابت نه ده دارنګ یو بل روایت ای کې مجالد ابن سعید دی عام ضعیف دی مصنف د عبدالرزاق روایت هم ضعیف او منقطع دی د ابو البختری سما د عبد الله بن مسعود نه ثابت نه خلاصه ده چې دا روایت ضعیف دی منقطع او معضل دا قسم حدیث اصولین په مرسل حدیث کې شماري بل طرف ته د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا روایت د نورو هغه روایتونو مخالف دي چې ابن مسعود رضی الله عنه نه محدثین نقل کړي دي ابو وائل رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بارک خلق دا ګمان کوي چې هغه به د اجتماعي ذکر نه خلق منی کول حالان کې زه چې کلم راغلم دغه مجلس ته نو هغه به ذکر کو او په ډله کې به کو نو کله چې یو راوی د خپل روایت نه خلاف عمل کوي دغه عمل ته به ترجیح وي د دریم جواب دا دی چې د سنن دارمی د روایت الفاظو نه معلومیږي چې دا د گمراه فرقې خلکو دا ابن مسعود رحمه په انکار کوي مسلمانانو په منځ کې د بدعات او رواج چو دی وجه حضرت ابن مسعود رضی الله عنه په سختۍ سره منع کړ او فتاوی بزادیه کې ذکر دي چې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا خلق چې وېستل نو دې کې دا مسله هم چې دې دا مجلس مقصد غنو تعلیم تعلم او ذریعہ نه غنل بلکې عبادت مقصوده غنل ځکه هغه دا وستور نفي نفسي خدا جایز علامہ آلوسی روح المانش پاڑسم جل کی لکلی جید عبداللہ بن مسعود نے دا حدیث ضعیف دے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شیخ الاسلام کی لکلی دی احادیث صحیحہ مرفوعہ کی د ذکر بالجار او د جمع د ذکر اثبات راغلے دی د دې مقابله کې د عبد الله بن مسعود رنو د حدیث ضعیف چکم دی او موقوف دې ته بس اعتبار نه وم جواب دار چې ابن مسعود رنو روایت خپل مسترب دی تفصیلی تیر شو دا زموږ استاد محترم فقيه العصر حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ په خپل کتاب ذکر اجتماعی و جہری شریعت کی آئینہ میں دا تفصیل کرے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ صباحت الفکر فی استحباب الاجتماع بالذکر سلویخ تو نزیات احادیث روڑی دو سلویخ تقریباً 50 آگے کے مولانا عبدالحی سے لکلی دی چې د دې ټولو احادیثو نه ذکر او مجالس د ذکر د دې اثبات کیږي نو علا کل حال د عبد الله بن مسعود رحمه د دې روایت نه بعض خلکو دا غلط فهمي اغشته د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه دا موقوف روایت د ابو هريره صاحب د مرفوع صحیح حدیث سره معارض دی
کوم چې مسلم شریف کې راغلی چې د فرشتو یو جماعت ګرځي په ځمکه باندې یلتمسون اهل الذکر د ذکر مجالس لټوي. دارنګ هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي من ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منه. څوک چې ما ځان له یادېږي یوازې یادوم، څوک چې ما په ډله کې یادوي د دنیا د ډلې نه بهتري ډله کې زه یادوم. نو بهرحال دې وجې نه علماء کرامو په دې مستقل کتابونه لیکلي دي. الله کریم دې زموږ ستاسو ذکر او عبادت سره شوق او محبت پیدا کړي. د ذکر معنی د یاد لرل، د دې مقابل د نسیان هیره. یادول دوه قسم، یو ظاهري او دویم باطینی. ظاهری جبه باندې د الله نوم اغستل او باطینی او حقیقی ذکر ادایګي د حقوق ته وای. په جبه باندې ذکر کول چې د انسان د ادایګي د حقوق سره سبحان الله دا اکمله طریقه د ذکر دی. د دنیا او د آخرت داسې یو شی نشته چې پای کې ذکر نه راځي. د الله حقوق ډېر قسمونه لکه عقاید، اعمال، اخلاق، معاملات، حقوق الناس وغیرہ، دا تمام احکامات د شریعت دي. په دې څوک عمل کوي دا د الله ذکر کوي، او په دې څوک عمل کوي د انسان الله پاک سره تعلق پیدا کوي. او د تعلق معنا د شوق او لگاو او د زړه توجه. او د زړه توجه دا مطلب دی چې زړه دې طرف ته متوجه دی. نو دی وجه نه دا سړی ذکر کوون کې دی. او غفلت د دې خلاف دی. دا الله نه غفلت د ټولو امراض اصل دی. کله چې دا غفلت راشي نو انسان په احکامو کې کمزورې شي، مانځ کې کمزورې شي، حقوق الله کې کمزورې شي، حقوق العباد کې کمزورې شي. ادا تعلق کمه کم چې روحاني غذا ده د زړه، دا انسان د زړه په امراض او مبتلا کی، غفلت پکې پیدا کی. د الله یاد اختیار ول پکار دی. او یاد اصل کی په جبه باندې نوم اغستلو کې منحصر نه دی، بلکې هر کار کې یاد اول. او دغه علامت دا دی چې د الله د مرضی نه خلاف کار باندې کی. نو گویا چې د ذکر دوه قسمونه شو، یو صورت د ذکر، دویم حقیقت د ذکر. کم سړی چې صرف په جبه تسبیح کوي او ذکر کوي نو صرف دا ثواب به کیږي، اجر ورته ملاویږي. او دې سړی ته د ذکر هغه شکل او نقشه حاصله ده، لیکن حقیقت د ذکر ورته نه دی حاصل. دا ذکر یو لوی نعمت دی او مفید شی دی. ځکه مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه فرمایي دا وړه خبره ده چې یو سړی دا یو اندام خو د الله په عبادت کې مشغولي او د الله نوم غستل، دا د الله د طرف نه خاص رحم دی چې موږ له توفیق راکړي. نو دا بم ضایع نه غني او غیر مفید به نه غني، خو لیکن د دین رستو بیا حقیقت د ذکر په کار چې موږ تاسو کې راشي، چې بیا زموږ تاسو اتباع سنت نصیب شي، حرامونه، گناهونه، کبایرونه، صغایرونه خپل کوشش کوو ځان ساتو. خو که چاته دا کامله درجه حاصله نه یو دا ډومبه پوړی وي نو دام لوی غنیمت دی. مولانا روم رحمت الله علیه یو شعر دی: در زبا تسبیح و در دلگاه خر، در زبا تسبیح و در دلگاه خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر. مولانا وی چې په جبه دی تسبیح وي او پړه کې غل غشین او گند وي او خراب خیالاتی، داسې قسمه تسبیحات بس اثر وکړي.
حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای زد مولانا روم رحمت الله علیه په دې شعر کې وی لک ترمیم کوم په دغه پرفتن دور کې دی وخت کې چې څوک د الله په ذکر کې مشغول وي په ښکار دام لوی نعمت دی دا وړه خبره نه ده نو مولانا تانوی رحمت الله علیه فرمای زب کې داسې ترمیم کوم در زبا تسبیح و در دلگاه خر در زبا تسبیح و در دلگاه خر ای چنی تسبیح میں دارد اثر دا سی قسم تسبیحاتم اثر لري دا د الله نوم لري او یو الله 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 ویلو والا چې د زمکه په سر وی الله به قیامت نه راولي نو دا د الله نوم دی په هر حال کې حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه فرمای په الله مې دې قسم یو سړی چې په هر حال کې په هر انداز والی خامخا په د باندې اثر کوي تاثیر لري د الله نوم عام طور په احادیثو کې د ذکر چې کوم فواید او فضایل راغلي دي د جبې د ذکر دي بعض خلک د جبې د ذکر بالکل اهتمام نه کوي او دې ته اهمیت هم نه ورکوي اگر چې د جبې د ذکر سره د احکام شرعي تابعداري ضروری ده دا نه چې هغه ضروری نه ده او دغه مقصود دی نه تاسو ګورئ رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک فرمایو انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه زما تعلق او زما امداد زما بنده سره کله چې زما نوملی او د شونډې زما په نوم باندې خوځي دا فضیلت چاته حاصل ذکر لسانی او د جبه ذکر والا ته حاصل یا بخاری شریف کې حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دو جملې دي الله پاک ته ډېر خوښي دي او په جبه ویل آسان دي داغي نو ګوره د جبه ذکر جبه په ذکر باندې لا اور واستل نو دا مقصود دی اهم شری دا هم او الله کریم دې زموږ استاد د جبو اصلاح کی کدا پکې نه وي بیا به غیبت وي بیا به د لوی خبري وي بیا به د بل مسلمان د سپکاوي خبره وي بیا به غانی وي بیا به چغلی وي بیا به نور د غند ولا کلمات زموږ د جبو ناراضي الله دې زموږ استاد اصلاح فرمایي صحابی رضی اللہ عنہ فرمائی زبد پیغمبر پاک په خوا کې کیناستم ما بشمارل چې پیغمبر په مجلس کې سل پیری پورک رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم یا الله ما وبخي او ما کامل توبه نصیب کی بے شک ډیر زیات توبه قبولو کې مهربان ہے پیغمبر خو پاک ته معصوم دی خدا الله تخپل بندگی ښکارا کوي عجز ښکارا کوي او موږ ته تعلیم را کوي دیو جن د جبه ذکر او د مجالس ډیر اهمیت لري الله پاک قران حکیم کې فرمای واستغفر لذنبک اے پیغمبر بخنه غواړه د خپل خلاف اولا کارونو پیغمبر خو پاک دی ابن کثیر وی فيه تهییج للامه علی الاستغفار په دې آیات کې ترغیب دی او تیزی د امت ته په استغفار ویل چې پاک هستی ته الله حکم کوي استغفار وایا الله کریم دې زموږ استاد جبه د ذکر الله سره د قران کریم تلاوت سره په نبی پاک صلی الله علیه وسلم درود شریف ویلو سره او د دین په حق خبره باندې عادی او جاری او ساری ولري او پر رد منکرات او باطل او غلط او خیالات او فکرونو د جعلی تحریکات او تنظیمونو په دې باندې الله زموږ استاد جبه جاری او ساری ولري الله کریم دې مونږ کې د حق د دعوت د حق د پیغام د رسولو ماده پیدا کړي
نو اقسام د ذکر دو قسمه دي په جبه چې کوم کی یو جهری دی چې په جبه ذکر کی دویم لغله سری ذکر سره غله لا اله الا لا اله الا الله دا سری دی او بل قلبی ذکر دی چې بالکل د جبه عمل دخل او د ساده حرکاتو پکې اس دخل نه او پزړه باندې ذکر قلبی چې کله کې نو صاحب دې مزي راځي صاحب دې په خپل ځای ولاړ جبه ولیم تعالو سره بند کړي قلب چې ذکر کې مشغول وي نو انسان دې سره ډېر خطز کیږي او چې څومره پختګي دي کې راځي او څومره په دې پابندي راځي په خلوت جلوت کې په ویخه او په ود هر حال کې بیا دا ذکر داسې کوي تب ودې زړه باندې ذکر کوي ځکه دا معده او زړه دا د انسان هر وخت لګي کار کوي نو چې ذکر قلبي کله پوښ شو او ذکر قلبي چاته حاصل شونه دی به ودې او زړه بیا ذکر کوي سبحان الله حتی چې سلطان باهو رحمت الله علیه نصاب الشفاعت کې لیکلي دي چې دا سالک لحد کې خو دی شي نو الته د په قبر کې بیا ذکر کوي و دې باندې به دنیا کې دا زړه راړي بعضي عوام پټ ذکر ته پړ باندې ذکر وي موږ ذکر کوو کنه ولګي ته خبر هم نه لاله زړه د ذکر د خفیا ذکر ته چې بجبه لا اله الا الله لا اله دې ته ورکه ذکر کو دا خو ته په جبه پټ ذکر کې خفیا ذکر لسانی دی خو خفیا دی ذکر قلبی یو مرشد پکار دی استاد پکار دی او د هغه په تربیت کې چراشي چې هغه د یو کامل شیخ خلیفہ وي او هغه د طرف نه وته اجازت وي نو دې کې خاص اثر وي او برکات وي انسان ته الله دا نصیب کوي رب العالمین دې زموږ استاد ټول تزکیه وکي الله کریم دې زموږ استاد ذکر عبادت طاعت سره شوق او محبت نورم پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين